ته خپل ځان راته معرفي کړه. نوم مې سباوون نه، پلار نوم مې روزګل نه، نیکه نوم مې سلطان جان ده، لغمان ولایت یم. اوسنی استوګنځی مې په کاتیناو کې 8 سیاسن کې. تاسو څو نفره غوښتل چې ګروپ جوړ کړئ چې علما شهیدان کړئ؟ موږ غوښتل چې 11 نفره جوړ کړو، خو موږ 4 نفره وو. د دې ګروپ کې کوم کسان تاسو سره ول؟ موږ سره مجتبی او امین الله صفت و بل سمیر را سره و، خو شریک را سره په دې هغه کې نه و. د دې ګروپ مشري چا کوله؟ د امین الله. د دې ګروپ مشري چا کوله؟ مشري ما ته یې ته وایم مشر یم. د دې ګروپ عمومي مشر څوک و؟ اول مرحله کې امین الله او بیا ورپسې یو قاري صاحب په عمومي ریاست کې. عمومي ریاست کې وظیفه لري؟ تاسو اولین مجلس چیرته و؟ کوم ځای کې و؟ زموږ خپل په جومات کې کارتینو سره کې. څه په نامه ده دا جومات؟ د انبیا علیه السلام. تاسو په دې اولین مجلس کې څو نفر وایي چې د انبیا علیه السلام په جومات کې مو وکړه؟ موږ 4 نفر. کوم کوم؟ امین الله، سباوون، سمیر او مجتبی. دوهم مجلس مو چیرته وي تاسې؟ دویم مجلس زمونږ په هغه کې سره کې دوی کارتیناو کې شیخ فروشي کې. څوک وایي په دې مجلس کې؟ 3 نفر او زه، امین الله او مجتبی. په اول مجلس کې تاسو څه وویل؟ په اول مجلس کې دا وویل چې موږ به تر کله صبر کوو زموږ علما به شهیدان کېږي. یعنې تاسو په لاس په کار سئ که څنګه؟ ستاسو اولین ټارګټ څوک و؟ مفتي نصیر احمد چې په بګرامي ولسوالۍ کې اوسېږي، د همغې مربوطه ساحه ده او نقوبه جومات امام. دا د مفتي نصیر احمد باندې ستاسو پلان جوړ کړی، په دې هدف کې څوک د سره و؟ زه او صفت الله او یو موټرسایکل و موږ سره مازدیګر لاړو. اسلحه چې د سره وه؟ هغه سره ګلاک توپنچه وه. ښه، مازدیګر لاړو، تر ماسپښین همالته بېرته راغلو. بیا کار ونه سو؟ ستاسو یو ټارګټ شیخ صاحب نورالله هم و، دا حقیقت ده؟ نه، شیخ صاحب نورالله زمونږ صوفي عالم دی، زمونږ د طریقې نقشبندي، او هغه سره موږ هېڅ مشکل نه لرو، د هغې په هغه کې لاس نه لرم. دې قضیه کې ته لاس نه لرې؟ نه. د شیخ صاحب حماسي د شهید کولو پلان کې څو نفره ول؟ نومونه یې واخلئ. زه او مجتبی ښه، او صفت. بل؟ زه مجتبی، امین الله، صفت. ښه، څه رقم پلان مو درلوده؟ پلان درلوده چې ته جومات ته لاړ شو، مدرسې ته دا وګورو.